السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. ابي الدرداء رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی فرمایلی دي که څوک د مؤمنینو او د مؤمناتو د پاره په ورځ کې 25 واره مغفرت وغواړي چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الله بخښه وکړه، مغفرت وکړه مسلمانانو نارینه او ښځینه لره. رسول الله صلی الله علیه وسلم که 28 واره یا 25 واره په ورځ کې دغه مغفرت د مؤمنانو دپاره یو انسان وغواړي، کان من الذین یستجاب لهم، دغه به هغه څوک چې د ده دعا به بیا الله قبلوي، او دی به هغه څوک سي چې د ده په وجه باندې به الله اهل د مځکې ته رزق ورکوي. انسانیت داسې سرمایه الله پیدا کړې ده، د الله په مخلوق کې تر انسانیت خیر سرمایه نسته، خو هغه انسانیت چې هغه په اسلام مشرف وي، په ایمان مشرف وي، نو د مؤمنانو دپاره مغفرت ډېر غواړي. که غواړي چې دعایو مستجابې سي، خدایه بخښه وکړي، ټول امت وبخښي، الله ستا څه پکېږي، ستا رحمت دریابونه خو ډک دي د رحمت څخه، نها نه لري. الله که به زموږ ګناهونه ستا تر رحمت ډېر وي نو ما بخښه، او که به ستا رحمت زموږ تر ګناهو ډېر وي نو ستا په رحمت ملانده کړه چې ټوله دنیا نارواوې وکړي، د الله جل جلاله د رحمت ذرمه حصې ته هم نه رسېږي. د الله دومره رحمت دی، الله دې مو د ده د عظیم رحمت څخه نه امیده کوي. حدیث رقم 20932 215 جامع الحدیث جلالین سوطی رحمت الله علیه جلد نمبر 9. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته.